کابل د افغانستان پلازمینه. کابل شاوخوا 4515 کیلومتره مربع مساحت لري چې له نیمایي ډیره برخه غرونه او لوړې ژورې دښتې دي. 1/3 برخه هوارې ځمکې هم لري. کابل 14 ولسوالۍ او 1053 لوی او واړه کلي لري. د کابل ښار په 22 ناحیو ویشل شوی دی. د کابل ولایت عایداتي منابع 14.5% له کرهڼې، 14.9% له صنعت، معدنونو او تعمیراتو، 50.1% له خدماتو، 14.1% له عامه ادارو او حکومت څخه تمویلیږي. کابل شاوخوا 4.5 میلیونه نفوس لري چې ټول ټال 28,593 کورنۍ جوړیږي چې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ غړي 7 کسانو ته رسیږي. د کابل ولایت په 13% وګړي په ولسوالیو او په 83% په ښاري سیمو کې ژوند کوي. د کابل د ټول نفوس 52% نارینه او 48% یې میرمنې دي. د پوهنې په برخه کې کابل د نورو ولایتونو په پرتله مخکښ روان دی. 430 ښوونځي لري چې 215 لومړني، 88 منځني او 115 لیسې دي. دا مهال کابل کې 10 ټلویزیوني چینلونه، 40 رادیوګانې، 14 ورځپاڼې، 30 ښوونیزې، 4 نشریې، 4 میاشتنۍ خپرونې، 4 مجلې او 8 خبري اژانسونه فعالیت کوي.